السلام علیکم خانګوله ستړی مه شې په خیر راغلی. وعلیکم سلام زمری څنګه یې ښې قراري ده اختر دې مبارک شه روژې مونځونه تراویح دې قبولې شه. وایي زما خانګوله ستا دې هم اختر مبارک شي. دا راته وایي چې څه خبرې دي؟ خیر و خیرت دی اختر مبارکۍ دی او د خلکو سره یې کوو لګیا یو نو. یاره زه وایم خانګوله دغه کلی او چمګاوڼ چې دی که نه دا په همدې رواجونو باندې ښایسته ښکاري. زه هم د ځینې کلیوالو کاکاګانو ته ورغلی وم د اختر مبارکي مې ورسره وکړه. رښتیا زمری معلم صاحب شریف دې کره تللی یو که نه؟ نه والا زه نه یم ورغلی. دا راته وایي چې ته ورغلی یو که نه؟ نه زه هم نه یم ورغلی. نو بیا ګورې څه ته راځه چې ورشو د اختر مبارکي به م ورسره وکړو. و د خدای بنده د اختر مبارکۍ ته څنګه ورځي؟ د هغه د پلار خو لومړی اختر دی باید دعا ته ورشو. و خانګوله د پلار خو شپږ میاشتې پوره شوې چې په حق رسېدلی دی نو اوس څنګه دعا ورته کوو؟ و زمریه هغه پخوانو متل کړی وی له بازاره ووځه خو له نرخه نه. زمونږ او ستاسو دا رواج دی چې د مړي لومړي اختر کې د مړي کورنۍ ته خلک دعا ته ورځي. موږ او تاسو باید دعا ته ورشو. سمه ده خانګوله چې ته وایې ور به شو. راځه چې ورشو نو. ځه چې ځو. ښه معلم صاحب یو لاس به پورته کړو دا د مړي دعا به درته وکړو. بلکل معلم صاحب دا خانګل چې دی دا رښتیا وایي ځکه چې یو دوه ځایه نوره دعاګانې هم دي هلته هم تلل غواړي. څه دعاګانې راته کوئ؟ د اختر په ورځ خلک مبارکي ورکوي نو دعا یې د څه شي کوئ؟ معلم صاحب ته لا معلم هم یې او د رواجونه نه یې خبر عجیبه ده والا. بلکل معلم صاحب ګوره دغه چې دی ستاسو د پلار لومړی اختر دی نو مونږ راغلو چې تاسو ته دعا وکړو. دا خو څه نوې خبره نه ده. ګورې کلیوالو د مړي اصلا 3 ورځې ویر وي بعد د هغې نه دغه نور هسې رواجونه دي. موږ غوښتل چې د پلار دا ویر دا غم هیر کړو تاسو راته بیا دا غم راتازه کړو. معلم صاحب دا خو زمونږ او ستاسو اوسنی رواج نه دی د پلارونو نیکونو نه را روان رواج دی. اوس ته څه وایې د دې نه م انکار کوې؟ وخانګله وروره د پخوانو رواجونو خو دا معنا نه شوه چې زمونږ او ستاسو د هر یو رواج سم وي. دغه ناوړو رواجونو نه باید موږ او تاسو لاس په سر شو. په دې باید غټه تیږه کېږو ولې د خلکو غمونه موږ تازه کړو او په زخمونو ورته بیا مالګې دوړو. معلم صاحب موږ خو درته دعا ته راغلو دا موږ دا دی خفه کړو په ځای د دې چې زموږ احسان ومنې دا دی موږ رټي. خدای دې نه کړي خانګله وروره او زما ګرانه زمری وروره چې زه به تاسې رټمه. دا یوه شرعي مسله ده باید موږ او تاسو د دغه رواجونو نه ډډه وکړو او داسې کار وکړو چې الله او د الله رسول رانه خوشحاله شي. موږ او تاسو باید آینده کې په اخترونو کې دغه رواجونه پرېږدو. باید موږ او تاسو د اختر خوشحالۍ ولمانځو او دغه دعاګانو نه موږ او تاسو لاس په سر شو.